بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې نن درس چې دی فیشل بونز موږ تاسې وایو. موږ د سکل هډوکي شروع کړی و چې په هغه کې موږ تاسې وویل چې سکل هډوکي په دوه برخو کې موږ تاسې مطالعه کول چې یو یې کرانیم و او بل فیشل و. موږ تاسې د کرانیم هډوکي ټول خلاص کړل چې پرونی آخري درس و. اته هډوکي وګرځه مو ویله. نن موږ تاسې انشاءالله فیشل بونز څخه شروع کوو چې دا تقریبا څو هډوکي دي؟ 14 هډوکي کېږي. چې دا د خیره موږ چې کوو دا هر ورځ به دوه یا درې هډوکي ځینې وایو د خیر انشاءالله په دوه درو ورځو به د خیر انشاءالله خلاص کړو. نو موږ تاسې فیشل درس فیشل بونز نن وایو. فیشل بونز لکه څنګه چې ما مخکې درته ویل او موږ تاسې په هغه مخکې درسو کې هم ویلي وو چې فیشل بونز ټوله څو دي؟ 14 هډوکي دي. سیسو چې دا د انسان دغه مخ خوا جوړېږي، یعنې د کرانیم څخه لاندې او مخ قدام خواته لوړ چې و هغه کرانیم و، هغه سر د کوپړۍ هډوکي و. مخ ته او لاندې چې دي دا فیشل بونز دي چې 14 هډوکي کېږي. سیسو فیشل بونز مهم څه کارونه مهم کوي موږ تاسې په مخ کې. موږ تاسې نیزل کیویټي د پزې خالیګاه جوړوي. سیسو بل موږ تاسو ته خپل د کرانیل هډوکو سره په ګډه سره دغه اوربیټ کیویټي جوړوي، د سترګو خالیګاه جوړوي. لوړې کرانیم دي، لاندې فیشل بونز دي. او بل د زیاتو عضلاتو لپاره دا چې دی د اټچمنټ یا د اوسېدو ساحه جوړوي. د مخ د هډوکو سره ډېر عضلات وصل کېږي. لکه مثال چې د هغه څخه مهم عضلات چې دي خپل د زامې عضلات چې په ژولو کې مهم رول لري. همدارنګه د مخ په اکسپریشن یا په دغه ظاهروالي کې کومک کوي فیشل بونز چې د انسان مخ دغه ښایسته او منظم بڼه ورکړې ده. د فیشل بونز برکت دی. راځو موږ تاسې فیشل بونز پر برخو ویشو. لکه څنګه چې موږ تاسې اول مخکې هم ویلي وه چې کرانیل هډوکي او فیشل هډوکي د سکل هډوکي چې دي یا به جوړه یا به سنګل دي. یو هغه مخکنی ویشونه چې موږ مخکې ویلي وو چې یا به سنګل دي یا به جوړه. دلته اوس فیشل بونز کې موږ تاسې یو بله طبقه بندي هم وایو. اول خو موږ تاسو وویل چې فیشل بونز چې د موقعیت لري، موږ ویل چې دا لاندې او قدام ته د کرانیم، یعنې د سر د هډوکو د سر د کوپړې د هډوکو د کرانیم د هډوکو اندر لاندې او انټیریر مخ ته موقعیت لري. سیسو موږ تاسو د مخ هډوکي فیشل بونز په دوه ګروپو ویشو. یو یې موبایل دي، معنی چې حرکت کوي. بل یې ام موبایل دي، معنی چې حرکت نشي کولی. موبایل هغه دی چې حرکت کوي، لکه منډیبل یا منډیبولا. دا یوازې یو هډوکی دی په ټوله مخ کې. یوازینی هډوکی چې هغه موبایل دی هغه منډیبل دی. سیسو نور ټول چې دی هغه ام موبایل یا ان موبایل دی، معنی حرکت نشي کولی. چې دا بیا په دوه ګروپو ویشل کیږي، یا به پیرد جوړایي او یا به ان پیرد سنگل دی، معنی یوازې یو هډوکی. سیسو یا پیرد جوړایي یا به ان پیرد. اوس راځو اول د واره ان پیرد ته راسه، معنی چې جوړه نه وي. په ان پیرد کې یوازې د یو هډوکی راځي، عمر، چې دا په ستوني کې موقعیت لري. یو دغه عمر او بل دغه منډیبل، دا دواړه په ان پیر یا په سنگل کې راځي، معنا یوازې دي. ځکه دوی داسې د انسان د میډ لاین په مستقیم برابر منځ لري موقعیت لري، ځکه دوی یوازې یو هډوکی دي. فقط به اوس وروسته وګورو. او بل چې دوی پیر جوړه دي چې یو راسته خواته دی او بل بیا چپه خواته خامخا وي، لکه مګزیلا لوړه زامه چې ده نیمه یې راسته خواته ده، نیمه یې چیرې چپې خواته ده. لکه زایګوماټیک د باړخو هډوکی نه، چې عکس کې به اوس وګورو. یو راسته دی بل چپه دی. نیزل بون د پزې هډوکی یو راسته دی بل چې دی چپه دی. د پزې دغه لوړ دغه چت چې جوړوي. صحیح شو. لکریمل د اوښکو هډوکی چې د سترګې په خالګاه کې په اونسي یا میډیل خوا کې پروت دی، یو په راسته سره کې بل په چپه سره کې موقعیت لري. بل انپیریر نیزل کنکا دا د پزې د جوف په دواړو لیټرل پارت کې په دواړو وحشي برخو کې داسې راوتلي هډوکي دي چې هغه ته انفیریر نیزل کنکا ویل کېږي. او بل هم پلاټین د تالو هډوکي دي. په تالو کې دوه کوچني هډوکي دي چې داسې لوړ پورته شوي دي، نه هم دوه هډوکي دي. نو موږ تاسو ویله چې د مخ هډوکي 14 هډوکي دي. په دغو کې یو هغه هډوکي چې هغه موبایل حرکت کوي، لکه منډیبل. بل هغه چې حرکت نشي کولی. ټول نور چې دي بې له منډیبل څخه هغه په ام موبایل یا حرکت نه کولو کې راځي. او دا ام موبایل بیا دواړه کومه یو یې جوړه دي او بل یې ان پیرد سنگل دی. په سنگل کې یوازې عمر راځي. او په جوړه کې موږ تاسو شپږ هډوکي وویل: مګزیلا، زایګوماټیک، نیزل، لکریمل، نیزل کنکاده او پلاټین بون دی. چې شپږ دوه 12 کېږي، یو عمر دی 13 او یو هم منډیبل دی 14 پر هډوکي. دلته ورته ووایي تاسو دا کس کې مازي.
موږ تاسې وویله چې په د مخ هډوکي چې وه یا به حرکت کوونکي یا به نه حرکت کوونکي، دغه منډبل چې دی د حرکت کوونکي راځي، معنا حرکت کوي. نور ټوله چې دي د فیشل بونز هغه په ایموبایل کې راځي. بیا مو ویل چې نیزل دوه دي د پزې هغه صحیح شو، یو راسته بل چپه. بیا مو ویل دغه زاګماټیک دوه دي، یو راسته بل چپه. بیا مو ویل دغه مغزله دوه دي، یو راسته بل چپه. بیا مو ویل تقریبا د سوري دوه دي، یو راسته بل چپه. بیا مو ویل چې د نیزل کنکاوي د پزې کنکاوي چې دوی دي، یو دغه راسته او بل دغه چپه. او یو دانه چې یوازې سنګل عمر دغه شاته ته موقعیت لري، دا یوازې یو هډوکی چې شاته موقعیت لري ته عمر هډوکی دی، دواړه نه د سنګل دی. اوس راځو اول موږ تاسې د مخ د هډوکو څخه موږ تاسې نیزل بون موږ تاسې وایو. نیزل بون موږ تاسې وایو چې د هډوکي کم هډوکی دی، چیرې موقعیت لري، څنګه جوړښت لري. نیزل بون د مخ د هډوکو څخه دی، یعنې د فیشل بون څخه دی صحیح شو، چې دا جوړه د دوه هډې دوه نیزې پیر دي شابس. یو دغه راسته دی، راستې خواته موقعیت لري، او بل دغه چپې خواته موقعیت لري. دوه هډوکي دي نیزل بون صحیح شو، دوه هډوکي دی د فلټ بون څخه دی، د هموار هډوکو څخه دی. دا د پزې چت چې جوړوي نه نیزل بون، دا د هموار هډوکو څخه دی. دی دوه مخانه لري یا سرفیس لري. سرفیس معنا سطح یا مخ. دی دوه مخانه لري یا دوه سرفیس لري، یو میډیل دی بل لیټرل دی. یعنی یو عنصر معنا داخل خواته دی یا مخ داخل خواته دی، نه خواته دی، هغه میډیل دی، یا انټرنل معنا داخل ته، میډیل یا انټرنل. او دوهمه بیا لیټرل یا اکسترنل معنا خارج و دا د باندې دا د پوست لاندې نه د سربیر، دا اکسترنل یا لیټرل دی. د نیزل بون چې دی د هموار هډوکو څخه دی، فلټ بون څخه دی، دوه سرفیس لري، یو میډیل یا انټرنل معنا داخل خواته دی، او بل لیټرل یا اکسترنل معنا خارج خواته دی، د باندې خواته دی صحیح شو. داخل خواته چې دی هغه د پزې چت جوړي، د پزې چت جوړي شاوس صحیح دی. او د باندې خواته چې دی د لیټرل یا اکسترنل دا به سب کوټانس دی، معنا د پزې دغه د پوست څخه لاندې موقعیت لري. دا پزې هډوکی چې دی د پوست څخه لاندې سب کوټانس دی صحیح شو. نو موږ چې دا فلټ بون دی جوړه هډوکی دی او دوه سرفیس لري، انټرنل او اکسترنل یا میډیل او لیټرل. نو موږ مخکې هم وویله چې د دې هډوکي اساسي وظیفه عمومي وظیفه یې دا ده چې د چشکي د پزې برج جوړي او سپورټ یې، یعنې د پزې دغه لوړ برخه چې ده د هغه برج چې راوتلی دی شابس، دا چشکي سپورټ یې او جوړي یې، دا مهمه وظیفه ده. بل مهم کار چشکي اکسترنل نرس، یو موږ تاسې انټرنل نرس لرو، بل اکسترنل لرو. یو د پزې دا خارجي مخ، دا خارجي ده د باندې مخې دی، د باندې چې د خلاصېږي، او بل یې د ننه خواته ستونې خواته خلاصېږي صحیح شو. دغه د باندې چې پزه خلاصېږي دې ته ویل کېږي اکسترنل نرس، معنا چې خارج ته خلاصېږي. نو د پزې دغه هډوکی چې دی په دا خارجي خوله کې خارجي دغه لاره کې ډېر مهم رول لري. لوړه خوا یې د پزې هډوکی جوړي، لاندې به دغه مغزله جوړي، یعنې دغه چې دغه سټیوین د خالیګاه دا اکسترنل نرس دی، د پزې خارجي خوله ده صحیح شو، چې په دې کې دغه لوړه خوا یې دغه شین هډوکی نیزل بون دی، دی یې جوړي صحیح شو، او لاندې بیا دغه مغزله جوړي. نو موږ تاسو دا وویله چې د پزې هډوکی چې دی یو خو د پزې دغه برج جوړي، مثال چا پازل جګي چا پازل پیته نه، دغه برج د نیزل بون د پزې دغه هډوکی جوړي، او بل دغه د پزې د خارجي خوله چې ده په دغه په جوړښت کې هم لوړه برخه یې دی جوړي، برخه پکې لري شامس. د پزې هډوکی د کوم هډوکو سره مشت دي، د کوم هډوکو سره ارټیکولیشن کوي، د کوم هډوکو سره یو ځای کېږي. ښه، اول one another معنا خپله سره مشت دي. اول موږ ویل چې د پزې هډوکي جوړه دي شابس، یو راسته دی بل چپه دی، په دغه منځ کې دلته خپله سره مشت دي، یعنې اول دې خپله سره مشت دي. دوهم فرنټل بون دا مو ویل دي شابس، دا مخکې درسو کې موږ ویل دغه ژیړ هډوکی تندي هډوکی دلته ورسره مشت دي. ستاسو چې په یاد موږ ویلي وه چې دغه نزل پارټ دی، چې دی نزل پارټ ته یو پروسس هم شابس، دغه برخه کې دي دوه سره مشت دي، یعنې د فرنټل هډوکي سره مشت دي. بل اتموید هډوکی دی چې پرون موږ تاسو ویلي دا د پزې شاته موقعیت لري، نه دغه پنجڼي کوم په یاد دی، دغه پنجڼي هډوکی و شابس د پزې شاته موقعیت لري، هغه هم سره مشت دغه وي، دغه لاندې ته معلومېږي. دا هم پرون ویلي چې هغه درې برخه چې وې
کریفارم پلیټو پرپنډیکولر پلیټو او لیبرینتون ونه دا هډوکي د اتمویډ بون چې دی اتمویډ هډوکي دا د نزل بون شاته موقعیت لري د پوز د هډوکي سره هم یوځای کیږي بل مګزلري هډوکي سره یوځای کیږي مګزلري دغه لوړه زامه ده نه دغه لوړه زامه دلته ورسره موشي وینئ په دغه ځای کې دلته لوړ د مګزلري هډوکي دلته فرنټل پروسس سره پورته کیږي د فرنټل سره هم موشي دغه د نیزل سره هم موشي دلته د کریمل سره هم موشي نو دغه نیزل بون موږ تاسو ویلي چې دی لوړ د فرنټل سره موشي په دواړو اړخو کې دغه د مګزلري سره موشي صحیح شو په دا مینس کې خپل سره موشي او شاته د اتمویډ سره موشي دغه څلور هډوک سره چې کېدی یو ځای کېږي ارټیکولیشن ورسره کوي ورسره موشي راځو موږ تاسو د نیزل بون بارډرز وایو انا کنارونه یې وایو چې دی کومې څوکې لري کوم کنارونه لري یو دغه څوکه ده دغه کنار دی بیا دغه لوړه څوکه ده دغه لوړ کنار دی بیا دغه بغل ته دغه څوکه ده تلسکوژ دی او بیا دغه لاندې څوکه ده څلور کنارونه لري صحیح شو اول سوپیریر دی چې دغه لوړه څوکه ده شاوس چا سره موښته ده مخکې مو ویله د فرنټل بون سره موښته صحیح شو مخکې مو ویل پسې انفیریر لاندې دغه لاندې دغه دا انفیریر بارډر دی لاندې بارډر دی صحیح شو د چا سره موښتي د پزې د غضروف سره موښتي د پز دغه کټ پټ دغه شي دغه سره موښتي دریم میډیل بارډر دی معنا کوم بارډر دی میډیل دا میډیل بارډر دی شابس دغه دی خواته چې بیا خواته چې ځکه دا دغه بل یو سره داسې موښتي دا بل دا نه دی پسې هغه ته دغه سره دغه رقم سره موښتي دواړه په منځ کې چې دا بارډر جوړیږي دا میډیل بارډر دی شابس یعنې موږ تاسې د پز دغه درز چې دا موږ لاس پر تېروی سره بیره نه دغه ځای دی درز صحیح شو دا دوه هډوکو منځ دی دا یې میډیل بارډرز دا چې څو میډیل بارډرز چې دوی خپله سره موښتي صحیح شو اپوزیټ یعنې دوی خپله سره موښتي بل لیټرل بارډر دی دغه وحشي دغه لیرې لیټرل دا د یوه هډوکي هغې راځي دا د بل هډوکي هغې راځي صحیح شو دا لیټرل دی دا چا سره موښتي دا بلته د مګزیلا سره موښتي هغه د لوړې زامې هډوکي سره راځي پروسې لاندې ته لوړه زامه جوړي صحیح شو نو د مګزیلا سره موښتي لیټرل چا سره موښتي لیټرل د مګزیلا سره نو سوپیریر بارډر سو چې هغه د فرنټل سره موښتي انفیریر سو چې هغه د پز د غضروف سره موښتي میډیل سو چې هغه خپله د دوه هډوکو تر منځ موښتي او لیټرل سو چې هغه د مګزیلا سره موښتي شمس یا د لوړې زامې د هډوکو سره موښتي شمس ښه پسې موږ تاسو د دوهم هډوکي وایو په فیشل بونز کې چې هغه مګزیلا یا د لوړې زامې هډوکي دي شمس دا چې د لوړې زامې مګزیلري بون یا مګزیلا هډوکي شمس چې دا هم دوه هډوکي دي دا هم چې دوه دي ځکه چیرې وګورئ په دغه منځ کې د پزې برابر داسې چې دی داسې دا یو مګزیلا دی او دا رقم چې راسي د لوړه پورته چې ولاړ سي دا بل مګزیلا دی دوه مګزیلا هډوکي یو راسته دی بل چې دی چې په لوړه زامه جوړوي مګزیلا هډوکي چې دی نچکي اپر جا موږ ته لوړه زامه جوړي او بل د خولې چت جوړي که تاسو چې د خوله خلاصه کوي دغه د لوړې زامې هډوکي چې دي دغه د لوړې زامې کې چې کوم هډوکي دي دغه زامه شاوخوا ګرده دا مګزیلري هډوکي دي ټول چې دي مګزیلري دي شاته بیا دومره نه چې برخه چې ده هغه بیا چې دی هغه بیا پلاټین بون دی هغه وروسته خیال سره وایي نو دغه ډېره برخه چې ده دا چې دي مګزیلري هډوکي دي ځکه موږ تاسو وایو دغه هارت پلیټ چې دی تالو د کلکه یا هډوکیزه برخه چې ده دا ډېره برخه څوک جوړي مګزیلا جوړي او دغه لږ برخه څوک جوړي پلاټین جوړي نو په تالو کې مهم رول لري تالو په قدام خوا کې په د هارت پلیټ کې او بل په لوړه زامه کې مهم رول لري مګزیلا دا مې راوي سیری دا د مهم وظیفه وه اوس راځو چې دا اول جنرال فنکشن وایي چې د عمومي ډول سره کوم وظیفه لري مګزیلري هډوکي څه کار کوي صحیح اول انفیریر اوربیټل ریم تاسو دغه د سترګې اوربیټ وینئ د سترګې خالیګاه ده شابس د سترګې خالیګاه یا اوربیټ دی دغه څوکو ته ویل کېږي ریم دغه ریم دی ګرده دا څوکه یې ګرده ریم دی صحیح شو څوکه چې ده دغه سترګې د خالیګاه څوکه ریم دی دا صحیح شو دغه لوړ ریم چې دا ژړ
دا د فرنټل په واسطه جوړیږي. کوم هډوکی؟ فرنټل، مخکې مو ویلي وو. دغه لیټرل یا وحشي دا شین چې دی شابس، دا د زایګوماټیک چې د خیر سره وایو د په واسطه جوړیږي. صحیح دی. او دغه لاندې او دغه میډیل خواته، دغه لاندې او میډیل خواته کوم دغه ریم چې دی دا د مګزیلا په واسطه جوړیږي. نو د مګزیلا مهمه وظیفه چې ده اوربیټل ریم. صحیح شو؟ لاندې انفیریر اوربیټل ریم د سترګې دغه د اوربیټ دغه لاندې کنار ته جوړي. دا مو ویل. صحیح شو؟ بل مهم کار دی، بل د پزې دغه ایکسټرنل نرس چې موږ د مخکې هم ویلي، د پز د خارجي خوله چې موږ ویل، نه د باندې خوله چې موږ ویل، په دغه کې ډیر مهم رول لري. دغه دواړې لیټرل یا وحشي خواوې څوک جوړي؟ مګزیلا یې جوړي. یوازې هغه لوړه برخه چې ده هغه نیزل بون په واسطه جوړیږي. نو اول کار دا دی، مهم کار چې د سترګې د اوربیټ دغه لاندې خوا جوړیږي شابس، دا مو ویله. بل د پزې د خالګاه دغه دواړې وحشي لیټرل خواوې جوړي، دغه مګزیلا هډوکي. صحیح شو؟ بل چې مخه مو هم بحث پر وکړي، لوړه زامه، دا لوړه زامه مکمل دی جوړي. صحیح دی. دا مو ویله. بل موږ ویله چې تالو، کم ځای تالو، هارت پلیټ، هغه سخت تالو چې دی، معنا هډوکیز تالو چې دی شاوس، د هغه ډیره برخه چې ده مګزیلا یې جوړي. صحیح دی. بل چې غاښونه په دې کې موقعیت لري، د غاښونو سپورټ دی، غاښونه لوړ غاښونه چې دي، لوړ غاښونه ټول چیرې دي؟ مګزیلا کې دي. صحیح شو؟ دلته مګزیلا کې کوچني الویلر پروسسونه دي، او د هر دوه الویلر پروسس ترمنځ دا ساکټ یا خالګاه شته چې ورې یو غاښ قرار لري. صحیح شو؟ د غاښ په اخو کې بیا داسې راوتلي هډوکیز برخې دي چې هغه ته پروسس ویل کېږي، الویلر پروسس هغه ویل کېږي. او بل د خپل ساینسونه هم په ځان کې لري مګزیلا، چې هغه چیف راځي میوکس په خاطف راځي، په ځان کې ایر سیلز لري چې په دفاع کې رول لري، د هوا په انتقال کې، د اواز په ریزونانس کې، او د وزن په کمولو کې مهم رول لري. دا مخکې هم بحث پر کړی وو. نو دا و د مګزیلا هډوکي عمومي وظیفې چې دوی کوم رول لري. په اوربیټ کې لاندې رول لري، د پزې د کیویټي دغه د خارجي خولې په دواړه اړخو کې رول لري، لوړه زامه جوړوي، غاښونه سپورټي، ساینسونه لري، او هغه چې مخاطب راځي. ښه، اوس راځو د هډوکي مکمل وایي. مګزیلا هډوکي د چیرې موقعیت لري؟ وایي چې د انټیریر اف د فیس، د مخ په قدام کې موقعیت لري، د مخ قدامي خواته موقعیت لري. د کوم هډوکي دی؟ ایریګولر نیموټیک بون دی، معنا غیر منظم هډوکي خو دی. صحیح شو؟ داسې مثال چاکونجا نه دی، سیکونجا نه دی، نه، غیر منظم دی. او نیموټیک دی. ځکه ولې نیموټیک دی؟ دا خو نه مخکې ویلي وو، ځکه ساینسونه لري. صحیح شو؟ دی دوې برخې لري. په ساختمان کې دوې برخې دي، یوه باډي ده، باډي معنا جسم، او بل سوکي، او وتلي سوکي پروسس، او وتلي بارزې دي شابس. صحیح شو؟ اول به دغه سوکي واري وایو، بارزې به واري وایو، چې یو فرنټل ده چې لوړ راپورته کیږي، د فرنټل سره مخ دی. بل زایګوماټیک ده چې د باړخود هغه سره مخ دی. صحیح شو؟ بل ارویلر پروسسونه چې د غاښو په منځ کې موقعیت لري، او بل پلاټین پروسس دی چې په تالو کې موقعیت لري. په پاکس کې د پښوم دلته څلور پروسسونه موږ تاسو ویل. په دې هغه کې دلته څوک وګورئ، دغه چې تاسو وینئ دغه لوړه خوا دغه ته ویل کېږي فرنټل پروسس. دلته راپورته کېږي د فرنټل بون سره مخ دی، دا فرنټل پروسس شو. دغه درس چې تاسو وینئ، درس خو نو څه چوره ده، خو دغه سوکه چې راوتلې، دا سوکه چې راوتلې ده شابس، دغه ته ویل کېږي زایګوماټیک پروسس. ځکه دغه زایګوماټیک هډوکي دی د سره مخ دی، دغه زایګوماټیک پروسس. صحیح شو؟ او بل دغه د هډوکو تر منځ چې دي، دغه د غاښو تر منځ چې دي، د غاښو په منځ کې چې دي، دغه الویلر پروسس دی. چې دی الویلر، او یو په تالو کې شاته چې بیا دی، هغه بیا چې دی خپله، هغه پلاټین پروسس دی. نو د چې لري څلور مهم پروسسونه لري: فرنټل، زایګوماټیک، الویلر، او پلاټین. چې دا مه هېروئ، مهم دي. اوس راځو سرفیسونه وایو. په باډي کې یا په جسم کې دی څو مخان لري؟ څلور سرفیسه، څلور مخان لري. اول انټیریر، مخ خواته، دغه موږ تاسو چې دغه د بریتو برخه نه، بریتو شاوخوا چې دی، چې لاس بار ور دغه د انټیریر سرفیس، د پزې شاوخوا او د بریتونه چې دی، دا د انټیریر سرفیس. بل اوربیټل سرفیس دی چې دا راپورته کیږي دغه د سترګې د خالګاه دغه لاندې خوا جوړي. صحیح شو؟ چې تقریبا دا تاسو مثلث شکل لري.
بل نیزل سرفیس دی چې د پزې داخل خواته موقعیت لري یا د پزې داخلي خوا جوړوي. صحیح دی؟ نیزل سرفیس دی یا د پزې لیټرل دیوال یعنی وحشي دیوال جوړوي. او بل انفرا ټمپورل لاندې ټمپورل خواته چې دی لاندې او شاخه چې قرار دی چې په کې یو پوسا هم سته چې هغه ته انفرا ټمپورل پوسا ویل کېږي. عکس کې به وګورو چې دغه څلور کم سرفیسونه دي. څلور پروسسونه سوله او څلور سرفیسونه سوله. دلته ورته ګورو موږ تاسې دغه زایګوماټیک سرفیسونه موږ تاسې وایو. دغه چې تاسې وینئ دغه پنجني هډوکی چې دي دا ګرد زایګوماټیک هډوکی دي. صحیح؟ دا ګرد چې دی دا زایګوماټیک هډوکی دی. دا ګرد اوس نو د ده موږ تاسې سرفیس یا مخانې وایو. یو دغه د باین سرفیس دی دغه ته انټیریر وایي. دا د باندې مخ خواته. صحیح شو؟ دغه د پرېوتو څخه دغه د پز شاوخوا ده دا انټیریر سرفیس. بل د پز داخل خواته چې دی دغه سرفیس هغه ته بیا نیزل سرفیس ویل کېږي. بل دغه د سترګې د کیویټي خواته وین دغه لوړ دغه ته بیا اوربیټل سرفیس ویل کېږي. اوربیټل سرفیس. او بل لاندې دې خواته که څه دننه دې خوا دننه لاندې دلته هغه ته بیا ټمپورل یا انفرا ټمپورل ټمپورل څخه لاندې. صحیح شو؟ څلور سرفیسونه شوله. او پروسسونه چې هغه هم څلور وو. دغه لوړ فرنټل پروسس وو. دغه لیټرل خواته زایګوماټیک پروسس دی. دې خواته الویلر و ډېر او غاښو په منځ کې چې و شمس الویلر پروسسونه. او دننه په تالو کې بیا پلاټین پروسس. نو دا و زایګوماټیک هډوکي څلور سرفیسه او څلور پروسسونه چې دا به تاسو نه هېروئ. زایګوماټیک هډوکي د کومو هډوکو سره یو ځای کېږي؟ د کومو هډوکو سره یو ځای کېږي؟ که تاسو چیرې دغه پروسسونه په یاد کړئ ایر مو نه یي نو د هډوکو سره وصلېدل هم در معلومیږي. مثال اول د فرنټل بون سره موږ تاسو ویله چې دلته لوړ فرنټل پروسس لري. او دا لوړ دغه مو ویلي چا سره مشتي ده دا د فرنټل بون سره دلته مشتي دا چې ورسره مشتي. صحیح شو؟ نو اول د فرنټل هډوکي سره مشتي لوړ. صحیح دی؟ پسې د اتمویډ سره مشتي. دغه پروسس چې دی د شاته دغه پنجني هډوکي چې دی دا اتمویډ دی. شاته اتمویډ سره هم سره مشتي. صحیح شو؟ چې پرون موږ تاسو دا ټکي ویل. بل د خپل سره مشتي د خو دوه ټکي دي دغه مینس کې وینئ دا د پرېوتو دا مینس نه دی دا ځای سره مشتي. صحیح شو؟ او بل د ټول فیشل بون سره مشتي. د مخ د ټول هډوک سره مشتي استثناء د منډیبل. دا موږ بل ورځ هم ویلي چې دغه لاندې نظام چې دا منډیبولا دا د مخ هډوکي دي خو یوازې او یوازې چا سره مشتي د ټمپورل سره مشتي. دا مخکې ویلي. صحیح شو؟ نو دغه مغزیلا هډوکي چې دی د ټول فیشل سره مشتي بیله منډیبولا سره. صحیح شو؟ دلته د لکریمل سره مشتي دلته نیزل سره مشتي دلته زایګوماټیک سره مشتي دلته نن د کنکاو سره مشتي دلته د تالو پلاټین سره مشتي یعنی د ګرد فیشل بون سره مشتي بیله منډیبل څخه. او په سر کې بیا د کرانیل هډوکي کې بیا یوازې د فرنټل سره دلته مشتي او شاته اتمویډ سره مشتي. بس خلاص د دوه هډوکو سره د کرانیل مشتي د مخه ټول سره مشتي بیا د منډیبولا څخه. ښه راځو موږ تاسو په دې کې ځینې مهم برخې وایو. او که څه هم دا موږ تاسو تېر درس کې وویلې په دا تېر سلاید کې تکراروي بیرته وایي بیا په دې کې کوم ریجنس معنا سیمې او یا لینډمارکس خاص نښ پکې شته. په دې کې کوم مهم برخې شته؟ اول اوربیټل ریم دا دغه د سترګې د خالګاه دغه لاندې څوکې ته ویل کېږي نه یعنې دی اوربیټل ریم کې رول لري. سترګې د خالګاه دغه څوکه یا ریم جوړوي شاوس دغه سترګې د خالګاه ویني دغه ریم دی دغه لاندې ریم دی دی جوړوي. دا مهم خبره شوه شابس. بل الویلر پروسس دا موږ تاسو ویلي چې غاښو تر منځ موقعیت لري. په دې کې الویلر چې شته پروسسونه تاسو وینئ دغه دي دغه یو پروسس دی دا بل دی دا بل دی دا بل دی غاښو تر منځ موقعیت لري. صحیح شو؟ چې دا هم په د پورې اړه لري. بل پلاټین پروسس دی په تالو کې موقعیت لري. چې پلاټین پروسس دا تاسو وینئ دا په تالو کې دننه ستوني کې دننه ستوني کې په چت کې دننه موقعیت لري. صحیح شو؟ پلاټین پروسس. او بل مګزیلري ساینسونه شته په دې کې دا خالګاه چې څوک وایي دا وینئ دا خالګاه دا ساینس دی دا منځ ته دا خالګاه دا ساینس دی مګزیلري ساینس. په دې کې مګزیلري ساینسونه شته ځکه د نیموټیک بون چې هغه بیا ایر سیلز لري مخاطب رازي
د اواز په رزونانس کې، د هوا په انتقال کې، په رطوبت کې، په دفاع کې او د وزن په کمولو کې مهم رول لري. بل لکرمل پوسا، دغه یو مهم بحث دی. دغه یو مهم بحث دی. لکرمل پوسا موږ تاسې مخکې هم یادونه ویلې وه شابس. موږ تاسې دوې دانې لکرمل پوسا ویل. صحیح شو؟ یا ځینې وخت دې ته لکرمل ګروف هم ویل کېږي. ګروف. صحیح شو؟ لکرمل ګروف هم ورته ویل کېږي. دې باندې به یو څه بحث وکړو په دا کس کې، ځکه دا مهم برخه ده، مهم لغات دی. دلته ورته ګورئ تاسې وارې موږ تاسې چې کوم وخت فرنټل بون موږ تاسې ویلی، موږ ورې هم لکرمل پوسا وایي. که تاسې چې په یاد یې، موږ ورې لکرمل پوسا سره یادواري وکړله شاوس. دغه د فرنټل هډوکي دي سیری، په ده کې دغه لاندې په اوربیټل پارټ کې دلته یې پوسا وه چې هغه ته موږ چې وایي لکرمل پوسا موږ وایي. ولې؟ ځکه دلته لکرمل غده وه شابس، په دغه چې وه د اوښکو غده وه. لکرمل څه معنا اوښکې، د اوښکو غده وه. کوم وخت چې انسان سترګې اوښکې کوي، دلته اوښکې جوړېږي، داسې څاڅکي راځي دلته پوزې ته ننوځي. نو دا ته ویل کېږي لکرمل پوسا. دا چیرته په فرنټل بون کې ده. صحیح شو؟ بل لکرمل پوسا دلته هم شته، په دغه میډیل خوا کې دلته هم شته، چې دا دغه د مګزیلا هډوکی او دلته د لکرمل د اوښکې هډوکی دواړه په ګډه سره جوړي. خو ځینې وخت دغه پوسا ته ویل کېږي یا لکرمل پوسا او یا لکرمل ګروف. صحیح شو؟ یا لکرمل ګروف ورته ویل کېږي. صحیح شو؟ نو لکرمل پوسا یا لکرمل ګروف. نو موږ تاسې دوې دانې پوسا ویلو. یو داسې لوړه موقعیت لري چې هغه د فرنټل بون کې ده، هغه د اورې د اوښکو غده ده شابس. او بل ته میډیل کې ده، د پزې په دا بیخ کې دلته موقعیت لري. سترګې د اوربیټ په دا میډیل خوا کې چې دلته لکرمل هډوکي او دغه مګزیلا یې جوړې شابس. دلته بیا ډکټ او سک شته. یو ډکټ دی قنات چې اوښکې انتقالوي پزې ته، او بل داسې کڅوړه سک دی چې هغه یې ذخیره کوي اوښکې. دلته بیا ډک او سک قرار لري. دې ته هم ځینې وخت پوسا وایي، ځینې وخت ورته ګروف ورته ویل کېږي. دا به نه هېروئ. موږ تاسې دوه ځایه لکرمل پوسا یې وایو، یو په سترګو کې لیټرل وحشي اولوي سوپیریر، لیټرل سوپیریر یا وحشي اولوي چې دغه لوړ څخه وه دلته فرنټل بون کې وه، چې ورېل د اوښکو غده قرار لري. او بل دلته میډیل کې قرار درلودې پوسا چې هغه د مګزیلا او د لکرمل بون کار و. صحیح شو؟ دې ته ګروف هم ویل کېږي. دا به دواړه نه هېروئ شابس، ډېرې مهمې دي دا. ښه، دا مو ویله لکرمل پوسا موږ تاسو وویل چې په دې کې څه قرار لري. په دې کې موږ وایو چې لکرمل سک کڅوړه او لکرمل ډک قنات قرار شوي لري. سیری بیا راځو انسیسیو پوسا وایو. انسیسیو پوسا هم دا یو کوچنۍ خارګاه ده چې دلته په دغه ځای کې موقعیت لري. دغه د دواړو مګزیلري ترمنځ په داخل خوا کې څه لري؟ موقعیت لري. سیری مخته ځو. اوس موږ تاسې راځو یو دوه دانې فرامینونه موږ تاسې وایو. دوه دانې سوریان چې هغه په دغه مګزیلا کې موقعیت لري، مګزیلري هډوکي هغه څه لري؟ موقعیت لري، چې هغه یو انفرا اوربیټل فورامین دی. انفرا اوربیټل د اوربیټ لاندې دلته موقعیت لري. دغه دی انفرا اوربیټل فورامین. صحیح شو؟ چې په دې کې سنسوري نرو راوځي. چې راوځي حسي نرو راوځي. کوم حسي نرو؟ په دې کې موږ تاسې چې په یاد ستاسې پرون موږ تاسې سپاینوید بون موږ تاسو ویلي. په سپاینوید بون کې موږ تاسو ورځې درزونه وویله، لکه سوپیریر اوربیټل فیشر مو ویلی، فورامین ټرنډم مو ویلی، فورامین اوویل مو ویلی، فورامین سپاینوزم موږ ویلی. ورې فورامین ټرنډم موږ تاسې پرون ویلی چې په هغه کې موږ ویل د پنځم عصب V2 دوهمه شعبه راوځي. صحیح شو؟ هغه چې ورې راوځي دلته پسې راوځي، دغه ځای کې دلته پسې راوځي. صحیح شو؟ د مګزیلا دغه انفرا اوربیټل فورامین کې پسې راوځي او مخ ته راځي، دغه د مخ حس انتقالوي. دا به نه هېروئ شاوس. صحیح شو؟ ډېر مهم برخه ده چې انفرا اوربیټل فورامین انا د اوربیټ څخه لاندې فورامین دی چې دا په مګزیلا کې قرار لري او په دې کې حسي عصب راوځي. کوم حسي عصب؟ هغه حسي عصب چې هغه د سپاینوید د ټنډم فورامین څخه راوتی، چې هغه V2 یا د پنځم عصب دوهمه شعبه وه. صحیح شو؟ دا د لوړ سیمسترو بحث دی، بیا تخیر بیا وروسته بیا وایاست. فقط ما زونه زده کوي چې دا انفرا اوربیټل فورامین دی
مغزي لاج کرال لري او په دې کې حسي اعصاب راوځي خلاص. بل انفیریر اوربیټل فیشر دی. پرون موږ تاسې په سپانویډ بون کې یو فیشر موږ ویلی چې هغه دغه سوپیریر کوم په یاد دی. پرون مو ویلی چې په سپانویډ کې سوپیریر معنا لوړ، اوربیټل معنا د سترګې په اوربیټ پورې مربوط، او فیشر معنا درز. پرون موږ تاسې دغه درس ویلی چې دا په سترګې په اوربیټ کې و خو لوړ و، صحیح شو، دغه لوړ درس و. دا هم پرون موږ تاسې ویلی. نن موږ تاسې دغه دلته یو بل درس لرو دلته لاندې چې هغه ته ویل کېږي انفیریر معنا لاندې اوربیټل فیشر، یعنې یو په سر کې لا لوړ درز دی، بل دغه لاندې درز دی. سماز دونه زده کړئ چې دغه لوړ درز چې دی دا په سپاینویډ کې دی خلاص، او دغه لاندې درز چې دی دا د سپاینویډ او د مغزیلا ترمنځ دی. بس خلاص، بس دونه زده کړئ. صحیح شو چې په دې کې هم ځینې راګوره او اعصاب پکې راوځي. نو دا اوس موږ تاسې د مخ د فیشل بونز دوه هډوکي، یو مغزیلا مو ویلې پکې او بل مو پکې نیزل یا د پزې هډوکي پکې ویلې. نن د پاره د غون درس پاسته سبا اخره به دوه یا درې نور هډوکي هم د سره ان شاء الله وایي. چیرې پوښتنه یې درلې هم کولی شي خپل مایک اون کړي، او که نه یې په ګروپ کې هم کولی شي خپله پوښتنه وکړي.